بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په شلم درس کې دا ځل غواړو چې په اریتمیټیک مین ویټډ اریتمیټیک مین باندې بحث وکړو چې په وزن لرونکو ارقامو کې د حسابي اوسط سنجش سره کوم محاسبه کیږي او یا راایستل کیږي. یو اریتمیټیک مین چې موږ تر بحث لاندې ونیوی چې هغه ساده و، او ویټډ اریتمیټیک مین یا ایکس بار ډبلیو چې موږ کولای شو ورته خطاب کو. فرق د دې او د هغه په منځ کې دا دی چې په ساده حسابي اوسط کې د هر عدد لپاره چې کوم وزن یا ارزش وي هغه ټول یو رقم دی، توپیر نه کوي. ولی په چیرې په ویټډ ایوریج کې بیا د هر عدد لپاره د هغه وزن یا ارزش یا هر میجرمنټ جوړ کول سوی دی د یو بل سره توپیر لري. فرق د فارمولې فقط په دې کې دی چې هلته موږ یوازې ایکس بار نیوي او همدارنګه ایکس بار مو څه کوي، سمیشن ایکس آی تقسیم پر څو مو کوي، پر سمال ان باندې. دلته توپیر په دې ځای کې دی چې د سمال ان پر ځای باندې موږ سمیشن ډبلیو آی لیکو. ډبلیو آی چې دی هغه د وزن اندازه ده چې دی تور کول سوی ده، نه د دوی د فریکونسي اندازه. او همدارنګه په صورت کې به سمیشن ډبلیو آی چې یو بل ویریبل سره پیدا سوی دی د دوی هغه وزن دی د مختلفو کټګوریز لپاره، هغه په صورت کې لیکل کیږي. نو د لا ښه زده کړې لپاره کولی شو یو مثال په کار واچو. تاسې دا مثال ته غور وکړئ. موږ 5 آیټمونه لرو: شوګر، رایس، کلوتینګ، فیول، لایټ اینډ ادر آیټمز. مختلفو لیولو کې شته. د دوی لپاره مصارف په افغاني موږ ته راکړي دي او همدارنګه د دوی وزن هم راکړي. مثلا شوګر کېدای شي موږ کیلو یاد کو، فرض که مثلا دا هم کیلو یاد کو، فرضاً ټوکر متر یاد کو، مثلا فیول مثلا لیټر یاد کو، او ادر آیټمز که مثلا داسې نور هم شان و چې میجرمنټ ولري. د دې اوسط وای تاسې راوباسئ چې اوسط یې څومره دی. نو تر ټولو مهم شی لکه فارموله کې چې موږ په صورت کې لرو ډبلیو او ایکس آی د ضرب په حالت کې دي. یعنی که چیرې موږ دا ایکس آی فرض کو او دا ډبلیو آی فرض کو، دواړو ضرب به یو بل قالم موږ ته راژوندی کړي چې هغه دا دی. نو که چیرې تاسې دا سره ضرب کړئ 290 ضرب 7.5، تاسې ته به ورته ځواب په لاس درکړي. تاسې وګورئ بیا په ماشین کې 450 که چیرې په 2 کې سره ضرب کړو نو موږ ته به 108 په لاس راکړي. 8 چې په 1.5 کې ضرب سي 140 او همدارنګه که چیرې 15 بیا په 1 کې ضرب کړي بیا ته هغه زما 15 بیا په لاس راکړي او دا نیمایي د 15 بیا زما 10.5 په لاس راکړي. نو دلته زه سیګما لرم، کولی شي مساوي ولیکم، کولی شي دغه ټوله د کالم عنوان لاندې راټاکم، ماته مشکل نشته، مساوي کیږي. د ټولو جمع زه راباسم چې 2 5 4 2.5 ده. نو که زه غواړم چې ایکس بار ډبلیو راوباسم نو زه به په صورت کې کوم قیمت چې د ټیبل له لارې ماته راوایستل شو هغه به زه تقسیم کم پر د دوی ټوله د ویټ جمع. پام چې ابزرویشن د فریکوینسي چې دلته راکول سوی ده ایکس آی نه دی، هغه موږ ډبلیو نیسو چې ویټ دی چې هغه 12.5 دی. کله چې تاسې تقسیم کوئ یو پر بل باندې نو تاسې ته به د دې ټوله سوال د دغه 5 آیټمونو اوسط د مصارفو حساب تاسې ته راوباسي 203.4 افغانۍ. دا زموږ د ویټډ ایوریج مثال کولی شو موږ کار ځینې واخلو. فرض کړه دا ستاسې لپاره یو کورنی کار دی، هم یو مثال دی. یو کارګر د اونۍ په لومړۍ ورځ د 8 ساعت کار په بدل کې 200 افغانۍ ترلاسه کوي. که تاسې ونیسئ د لومړۍ ورځ مثلا تاسې کولی شئ ساټرډې فرض کړئ او 8 ساعته کار ستاسې لپاره دا ایکس آی فرض کړئ او د هغه په بدل کې چې کومې پیسې درکول کیږي دا ستاسې ډبلیو آی فرض کړئ. نو په عیني ترتیب سره چې هر څومره اونۍ دي د هغوی ټولو ملټیپلیکیشن پیدا کوئ. فارموله مو همیشه یاد وي چې سمیشن ډبلیو آی ایکس آی تقسیم پر سمیشن ډبلیو آی. ډبلیو آی دغه ټوله افغانۍ چې ورکول کیږي په مختلفو ورځو کې د دوی جمع ده او سمیشن ډبلیو آی ایکس آی د هرې ورځې
د کار نتیجه ضرب د هغه پیسې. مجموعه یې راایستل کېږي، دلیل یې لیکل کېږي او پر بل تقسیم. ټوټل به تاسې ته د اوسط د اونۍ د ورځو لپاره د هغوی د کارګرانو اجوره محاسبه کړي.